محترم ورونو خویندو، زه احمد بشیر لقماني د خوبونو معلوماتو په سلسله کې نن تاسو ته د هغه لسو خوبونو معلومات درکوم چې په خوب کې کتل کیږي او هغه د مړو خوب دی. چې کله ته مړي په خوب کې ګورې، څوک چې وفات شوي وي، خپلوان دي وي یا ناشناخته وي، لس خوبونه داسې دي چې هغه ته وکوت نو تا ته څه پیام لري، یو څه تعبیر ده پکې چې هغه ښه نه ده، یعنې لکه تنبیه ده او یو خبرداری ده تا ته. اول خوب ده چې کله ته خپل مړی یا پردی وي، چې هر څوک وي ته په خوب کې ګورې چې کالي په ځان صحیح نه دي، کالي په ځان نه دي، یا شکېدلي دي یا خیرن دي یا نامناسب کالي په ځان دي یا لوڅ دي. نو دغه شی چې کله تا وکوت، مړی ته په دې حالت کې تا وکوت په خوب کې، نو د دې تعبیر دا ده چې دا که خپل دې وي نو صدقه به ورکوې، دعا به ورته کوې او هغه استغفار ته ضرورت لري، بخشش ورته وکړئ، تاسو د الله نه ورته بخشش وغواړئ. او که خپل دې نه وي، بل څوک وي، که یې پېژنې نو خپلوانو ته یې اول ورکړه چې هغوی ورته صدقه وکړي او دعا ورته وکړي او تاسو هم ښه یاد کوئ. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي. او دویم خوب هغه خوب ده چې کله ته یو مړی په خوب کې ګورې او هغه غوسه وي، غوسه وي، په قهر وي، نو تا باندې په قهر وي، په غوسه وي، خفه وي، نو په دې صورت کې د خوب تعبیر دا ده چې ته یو ګناه کې واقع یې، ته باید توبه وباسې او ته د خپل د کورنۍ او د خپل د پلار او د کورنۍ د نوم او نشان خلاف کوم کار کې لګیا یې چې هغه تاسو کورنۍ سره مناسبه نه ده، ته په هغه کې لګیا یې، نو باید هغه کار نه ته منع شي. دریم هغه خوب ده چې کله ته مړی په خوب کې ګورې، هغه شی امر کوي چې دا کار داسې وکړه، یا یو شی وایي چې دا مه کوئ، او یا څه نصیحت ورکوي تا ته، یا څه نظر ورکوي چې دا دغسې شي یا دا دغسې ولې ونه شو. نو په دې صورت کې باید هم تا ته پکار ده چې ستا کوم کار ده، کوم عمل دی ده، کوم کار ده چې په هغه مناسب نه ده تا ته، نو ته باید متوجه شي. دا کوم ستاسو کارونه دي روزمره، ستا اعمال، دا باید یو ور مراجعه وکړي چې کوم ځای کې کمي ده، کوم ځای کې مشکل ده، چې دا مړی تا ته په خوب کې راځي او تا ته یو شي نه منع کوي، ته یو شي باندې امر کوي، یو نظر ورکوي. ځکه دا چې کله موږ ویده کېږو نو زموږ روحونه د مړو سره ملاقات کوي، خپلوانو سره، پردو سره، چا سره چې په اعمالو، په تقواو، په دې شیانو کې فکر کې یو بل سره مشابه وي، نږدې وي، نو ټولو سرانو سره ملاقات کېږي، خلکو سره ملاقات کېږي، د هغوی روحونو سره څوک وفات شوي دي، نو هغوی حتما زموږ نه خبرېږي. حتی په بعضې روایاتو کې راځي چې زموږ د اعمالو دغه کړه وړه، د ورځنۍ اعمال، دا مړو ته خبر رسېږي، د چا پلار ته یا د چا زوی ته یا د چا ورور ته، خپلوانو ته، کورنۍ ته خبر رسېږي، دا ستا باقي مانده کسان، اولاد دي دغسې کوي، نو دا ورته خبر رسېږي، هغوی خبرېږي. نو ځکه په خوب کې چې کله انسان ته راسي او هغوی خفه وي، غوسه وي، یا چې نظر امر کوي، نهیه کوي، نو هغه باندې باید سړی متوجه اوسېږي او خپل کار او خپل هغه عملونه درست کړي. څلورم هغه حالت ده چې کله ته په خوب ګورې چې مړي سره ډوډۍ خورې، یو مړی ده، هغه خپل دی ده یا پردی ده، خو هغه خوب کې ګورې چې ستا کور ته راغلی دی، چېرته ناست دی بل ځای کې، او هغه ته ورسره ډوډۍ خورې. نو دې معنا دا ده چې ته د صحت په قدر نه پوهېږي، تا کې د خوراکونو طرف ته توجه زیات ده او کیدای شي چې مرض تا ته را روان ده، باید پرهیز وکړې، باید خپل صحت ته متوجه اوسېږي او څه کم غذایي مواد دی یا رژیم غذایي ته لرې، په هغه کې باید تغییر راولې. نو د دې معنا دا ده چې ته په غفلت کې، همداسې په غفلت کې کیدای شي چې مرضي تا باندې ولګېږي، چې کله ته مړي سره په خوب کې خوراک کوې، نو دا په مرض باندې او په غفلت باندې تعبیر کېږي. او پنځم هغه خوب ده چې کله یو مړي سره ستا واده وي، یو مړی ده پېژنې، خپلوان دی او یا پردی وي، او ته خوب کې ګورې چې ستا هغه سره واده ده، که نر یو ښځه په خوب کې ګورې چې وفات شوی دی، هغه سره ستا واده دی، او که ښځه یو نر په خوب کې ګورې چې ستا هغه سره واده وي، نو د دې معنا دا ده چې ته په خپل ژوند کې مایوس یې. ځکه مړي سره واده کېدل معنا دا چې مړی لکه هماغسې ژوند کې هېڅ شی نشته او هغه مایوس ده او هر څه نه هېر شوی ده، هر چا نه، دغسې ته هم د خپل ژوند نه مایوس یې، خلکو نه مایوس یې، تا کې تشویش ده، ذهني عصبي تکلیف لرې او مایوسي تا ته پیدا شوی ده، یا د راتلونکي په حساب باندې بدګمان یې، یا واده دې لږ شاته شوی ده، واده زر نه کېږي یا په اسانه نه کېږي، لږ سخت ده،
نو دغسې یو مشکل سره ته مخ یې، نو دا خوب بیا په دې باندې تعبیر کېږي. معنا دا څه دې ته لږ توجه وکړه، دا مشکل دې حل کړه، دې کې ځان مه پرېږده چې دا درته بیا ښه نه ده. شپږم هغه حالت ده چې کله ته مړی وګورې چې په واده کې او ته ورسره ناست یې، واده پروګرام یو مړی وي، هغه څوک وفات شوی کس ده او هغه وفات شوی مخکینی وفات شوی ده، هغه پیژنې یا نه پیژنې، په دواړو صورتونو کې ته هغه سره ناست یې، په واده کې ناست یې ورسره، دا هم ښه تعبیر نه لري، په مشکلاتو سره تعبیر کېږي. دا واده نه مراد خوشحالیانې ستا د ژوند او دا مړي سره ناسته په مشکلاتو باندې چې یو څه مشکلات تا ته راتلو دي، نو ځان ورته برابر کړه چې دې مشکلاتو نه دې الله وساتي. او چې کله ته مړی په خوب کې ګوري چې هغه پریشان وي، خفه وي، خبرې در سره نه کوي، او یا پریشان وي یا داسې ته فکر کوي چې دی چې غواړي راغلی ده، نو په دې صورت کې په دې مړي باندې قرض پاتې ده. نو که خپل دې وي هم بس خاص یو، که پردی وي او خپلوانو ته خبر ورکړه چې دې مړي باندې څه قرض پاتې ده، هغه قرض ادا شي، چې هغه ارام شي، هغه غاړه خلاصه شي. نو دا اووم شو. اتم هغه خوب ده چې کله ته مړی په شبخانه کې وګورې، یو کس وفات شوی ده، شناختی یا نه شناختی چې هر څوک وي، ته په خوب کې ګورې چې هغه په شبخانه کې ده او بستر ده او مریض ده او هغه مخکیني حالت یې چې کله و په شبخانه کې وفات شوي یا د مخکیني حالت تا نه و کتلی، تا په خوب کې ولیده چې هغه په شبخانه کې ده او هغه بستر دی او تداوي لاندې ده. نو د دې تعبیر په دې ده چې تا به د یو مرض روان ده او ته د مرګ نه غافل یې، ته د خپل اجل دې نږدې ده او ته د خپل مرګ نه غافل یې، تیاري نه کوې، غفلت کې، نو ته باید د خپل ژوند په قدر پوه شې، مرګ ته تیاري وکړې، خپل عمل دې صحیح کړي، داسې نه څه په داسې حالت کې تا باندې مرګ راشي چې تا بیا پښیماني وي او وخت در سره نه وي. او نهم هغه حالت ده چې کله ته مړي سره په دښته کې روان یې، یو مړی وي او هغه سره ته په دښته کې روان وي او روان یې په دښته کې ورسره مسیر معلوم نه وي، نو د دې معنا دا ده چې اجل نزدېکت ده، چې اجل دې نږدې ده، په حیراني کې دی، نو دې نه مخکې چې تا باندې د اجل راسي، نو ته باید تیاري وکړې. چې کله دا خوب دې ولیده، نو اوس د دې معنا دا ده چې ته اجل دې نږدې ده. او لسم هغه خوب ده چې کله یو مړی تا باندې وار کوي، وهي دي. د علماو په نزد دا ښه حالتونه هم لري چې کله همداسې یو مړی په تا باندې یو وار کوي، نو دا یو تغییر باندې دلالت کوي. خو چې کله بیا غوسه وي او تا باندې وار کوي او هغه درد یې ته محسوس کړي، نو دا په هماغه باندې تعبیر کېږي چې ستا د کم کار کوې، چې ستا پلار دې مثلا، اکثر خلک خپل پلار په خوب کې ګوري چې وار پې کوي او د یو شي وار پې کوي یا وهي، نو د دې معنا دا ده چې ته یو ګناه کې واقع یې، یو ګناه کې واقع یې، هغه ګناه نه باید ځان وساتي، هغه فحشاو عمل کې ده یا یو ګناه ده، چې هغه داسې ګناه ده چې هغه که څوک پې خبر شي نو سخت غوسه کېږي، حتی وار در باندې کوي، نو د دې بیا دې باندې تعبیر کېږي. نو الله دې وکړي چې دغه لس خوبونه چې ما تاسو ته بیان کړه، چې کله یو وفات شوي شخص مړی وي، که هغه شناخته وي که ناشناخته وي، چې تاسو په خوب کې وکتل په دې لس حالتونو کې، نو هغه خپل کم تاسو ته یو خبر ده پکې، چې هغه باید متوجه شئ او خپل څه هر شی وي خپل اعمالو کې مراجعه وکړئ، که هغه باندې قرض وي یا که مایوسي وي، خفګان وي، نو هغه شیانو ته متوجه اوسېږئ، د خپل خوب د تعبیر باندې ځان پوه کړئ او هغه حالت نه ځان وژغورئ چې په هغه کې غفلت ده یا بېقدري ده د ژوند یا د خپل کورنۍ او نوم نشان پر خلاف کارونه دي. نو الله تعالی دې زموږ ټول د عزت او ابرو ساتنه وکړي او الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې دې نه مخکې چې موږ یو خوب وګورو، الله تعالی د خوب په ذریعه باندې موږ ته خبر راکړي، خپله متوجه اوسېږو، خپل اعمال صحیح کړو، او که څوک متوجه نسي نو الله تعالی د خوب په ذریعه باندې بیا هغوی ته ښیي. نو مړي لیدل په خوب کې ډېر نور حالات هم لري، ښه حالتونه هم لري او نور حالات هم لري. هر خوب دمغه د هر چا د حال مطابق بیا تعبیر کېږي. دا هغه عمومي لس حالتونه وو چې ما تاسو ته بیان کړ. نو الله دې وکړي چې دا ویډیو تاسو خوښ کړئ او لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، د چینل کې که نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ، او که خوب هم لیدلي وي نو د واتساپ کې خپل خوب اواز سره ریکارډ کړئ، زنګ مه وهئ، انشاءالله خوب هم تعبیر کېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.